دوستانو د دې جملې درته جوړوم په درې وړو زمانو کې اوسنۍ زمانه، پرفیکټ زمانه او روانه زمانه. په اوسنۍ زمانه کې وایي زه خورم، تاسو چې هر څه خورئ په الماني ژبه کې داسې وایي اش اسه. اش اسه که وایي ما خوړلې په الماني ژبه داسې وایي اش هاب gegessen. پرفیکټ ده، تېره شوې ده. اش هاب gegessen. که وایو زه به وخورم ډوډۍ وي، میوه وي، هر څه وي. روانه زمانه کې په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich werde essen. ich werde essen. دوستانو وګورئ چې کوم حال کې کوم لغت استفاده کیږي زده کړئ. کله چې موږ له چا څخه پوښتنه کوو ته په دې اړه څه فکر کوې، تاسو ورسره مشوره کوئ یا چا نه څه نظر اخلئ، وایي ته په دې اړه څه فکر کوې. په الماني ژبه داسې وایي was denkst du darüber. ته په دې اړه څه فکر کوې. بله پوښتنه، کله چې موږ له چا څخه پوښتنه کوو چې ستاسو کورنۍ څنګه ده، په الماني ژبه داسې وایي wie geht es deine Familie. ستاسو کورنۍ څنګه ده. که موږ ورته وایو زما فامیل ښه ده الحمدلله، زما فامیل ښه ده، موږ اکثر پښتو کې وایو که نه الحمدلله. دا زما فامیل ښه ده په الماني ژبه کې څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. درې مهمې جملې زده کوو. دوستانو په دغه جملو کې مهم لغتونه استفاده شوي دي. وایي انځور پر دیوال ځوړند دی، په الماني ژبه داسې وایو das Bild hängt an der Wand. Bild وایي انځور ته یعنې تصویر ته، hängt ځوړند ته، wand وایي مطلب دیوال wand. انځور پر دیوال ځوړند دی. که وایو انځور مې پر دیوال ځوړند کړ یعنی عکس مې پر دیوال ځوړند کړ، بیا په الماني ژبه داسې وایو ich hänge das Bild an die Wand. انځور مې پر دیوال ځوړند کړ. مهم لغتونه دي او جملې پکې هم دي. دوستانو دغه پوښتنه کومه تاسو په کمنټ کې ولیکئ څنګه وایو دا انځور چا پر دیوال ځوړند کړی دی. دا څنګه وایو په الماني ژبه کې کمنټ کې ولیکئ. دوه مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. موږ پښتو کې وایي جامې په بستر باندې پرتې دي. جامې په کټ، موږ تاسو کټ ورته وایي د خوب ځای کې چې ویده کېږو. په الماني ژبه داسې وایي die Kleidung liegt auf dem Bett. وایي جامې په بستر باندې پرتې دي. بله جمله وایو زه جامې په بستر باندې ږدم یا ما جامې په بستر باندې کېښودې. په الماني ژبه داسې وایو ich lege die Kleidung auf das Bett. داسې وایو. دوستانو وایو زه سبا کار ته نه ځم. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو یوه جمله زده کوو، بیا دغه جمله په اوسنۍ زمانه، تېره شوې او روانه زمانه کې هم زده کوو. وایو زه مکتب یا ښوونځي ته ځم. اوسنۍ زمانه کې وایو په الماني ژبه داسې وایي ich gehe zur Schule. زه مکتب ته ځم یا ښوونځي ته. که وایو زه مکتب ته لاړم مطلب تللی وم، تېره شوې زمانه پرفیکټ ده. په الماني ژبه داسې وایو ich bin zur Schule gegangen. زه مکتب ته تللی وم یا لاړم. که وایو زه به مکتب ته ځم په الماني ژبه دا جمله په روانه زمانه کې څنګه وایو. دلته کوم یو مهم ګرامر اصطلاح یا لغت استفاده کیږي تاسو په کمنټ کې ولیکئ که ورسې څوک صحیح لیکي.
مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. اول دوه لغتونه زده کوو، بیا په جمله کې استفاده کوو. وایو شنایدن وایي پرې کولو ته، بل مطلب ده شیلن سپینولو ته وایي، لکه یو څه نه پوستکی اړو، مالټې نه، مڼې نه، کچالانو نه. او کله چې موږ چاته وایي آیا ته کولی شې پیاز پرې کړې، په الماني ژبه داسې وایي kannst du die Zwiebel schneiden، کولی شي پیاز پرې کړې. او بله جمله ده وایي کولی شي کچالو سپین کړئ، کولی شي کچالو سپین کړئ. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوه مهمې جملې زده کوو دوستانو، ډېرې مهمې دي. کله چې موږ چاته وایو زما پرته ملګرو، یو څوک څه کوي او تاسو ورته وایي زما پرته ملګرو، په الماني ژبه داسې وایي ohne mich Freunde، ohne mich Freunde، ohne وایي بغیر مطلب یا پرته. او بله جمله یا اصطلاح موږ سره شته ده، وایي زما سره نه، زما سره نه، په الماني ژبه داسې وایي nicht mit mir، nicht mit mir. دواړه کولی شئ زده کړئ، په درد مخوري. کله چې موږ چاته وایو ته به ضرور پکې برخه اخلې، که چېرته پارټي وي یا کرکټ وي، لوبه وي، څه چې وي، وایي ته به پکې یا ته به ضرور پکې برخه اخلې. په الماني ژبه داسې جمله څنګه وایو په کمنټ کې ولیکئ. سلامونه دوستانو، دوه جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. موږ پښتو کې وایو ته زما سره راځې، په الماني ژبه موږ لنډو کې ویلی شو داسې وایي kommst du mit، kommst du mit، ته زما سره راځې. بله جمله ما سره دا ده، وایي زه له هغه ځایه څخه بهر یم، یا زه له هغه ځایه بهر یم. په الماني ژبه داسې وایي ich bin da raus، ich bin da raus. دا وایي مطلب هغه، راوس مطلب د باندې، مطلب زه د هغه ځای څخه بهر یم. دا جمله زده کوئ. او ما سره بله جمله ده، وایي زه تا سره نه ځم. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي زه تا سره نه ځم. ورو چې څوک په کمنټ کې دا جمله صحیح لیکي. مهم لغتونه او اصطلاحات زده کوو. وایو aber وایي مګر، خو، دواړه صحیح دي. بل وایي تقریبا، نږدې، مطلب تقریبا وایي fast، تقریبا وایي تقریبا زه د رسېدو والا یم، تقریبا زه خپل مقصد ته د رسېدو والا یم، دې ته وایي fast. بل ما سره ده شاید کېدای شي، بیا په الماني ژبه وایي vielleicht، شاید. بل وایي دقیقاً، بالکل، په سمه توګه، ټوله یوه معنا ورکوي، دا وایو داسې genau. دوستانو دا جمله څنګه وایو؟ زه تقریبا هلته یم، زه تقریبا هلته یم. په الماني ژبه باندې دا جمله تاسو څنګه وایو ولیکئ په کمنټ کې. تقریبا تاسو ما ویلي چې ورته وایي fast، دا په جمله کې استفاده کړئ. یو څو مهم لغتونه زده کوو د الماني ژبې. وایو له بده مرغه، متاسفانه، په الماني ژبه داسې وایي leider، له بده مرغه. بل وایو سمدستي، همدا اوس، sofort، سمدستي. وایي د مخه، یعنی مخکې له مخکې یو کار شوی وي، د مخه ته وایي schon، مطلب د مخه. که وایي هم، تاسو وایي که نه، یو څوک درته وایي زه ځم، تاسو ورته وایي زه هم ځم. ich gehe auch، مطلب زه هم ځم. د هم ته وایي auch، هم. دوستانو که موږ وایو ما مخکې کړی دی، یو کار تاسو کړی وي، یو څه کړی وي، ما مخکې کړی دی، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو؟